حرام خوری سخت جرم دے او ناقابل معافی جرم دے، اللہ معاف کئی نہ۔ داغی پا مقابلہ کے حلال خوری چی او انسان حلال خوراک کئی دا دا برکت شے دے او پا دے کہ اللہ دیر خیر و برکت اچھے۔ سمرہ چی سڑی تکل کئی چیز حلال او خرم، حلال پیدا کرو، پا بچو حلال او خرم، اغم رب پا دے خوراک کے پا دے رزق و مال کے برکتی او دا اللہ با مددی۔ حضور پاک یا واقعہ ذکر کئی نبی علیہ السلام مبارک پخپلا چی او سڑیو پا بنی اسرائیلو کے او دا سے دشتا و بیابان کے گرزیده یو آواز وورید، یو اوریاز راخکارا شوا او دا اوریاز نے آواز وورید چی اسق حدیقت فلان، اے اوریاز دا پلان کی سڑی باخچا سیراب کا۔ وی دا آواز میرا دے باخچے نا وورید دا دے اوریاز نا و حیران شم چی خدایا دا آواز خو چی برا اوشنو دا خود فرشتے آواز کی دیشی دا بلچ آواز نشکے دے، او دی اوریاز تا آواز کئی چی دا پلان کی سڑی باخچا سیراب کا، دا سمر دا خدای نیک بندہ دے چی اللہ دا طرف نا دا فرشتے پا ذریعہ اوریاز تا آواز کی گی۔ ویناگا نزا گورم دی اوریاز تا یو طرف تا شوا او دا اغی کے گلزار شورو شو، باران تیو شو، چی باران تیو شو زوالال ما اغا بارانی اوبا پا یو لختی کے روانی دی، اوچ لختیو اوبر آلے، لکه اوسم کستاسو خیالی بعد وقت پا یو کلی باران نی پا بل کلی بارانو شی او دا چه کملان دی کلی دیتا دا اغا کلی علاقی اوبر آشی، الکه دا اوبا خڑی دی اوبر کند دیر راغلی دا نیر ڈک راغلی دی برا باران شوی دی، اغا خوال تا میں کتل اغا خوال کے اوبر آروانے وی، اوچ خوال اوبا پا کرالی دا غوریاز چپ کم زیوش و دا غی اوبر آروانے دی، ویزن نیغ دی اوبو سرپ دی لختی کے تلم چی دا اوبا ارچا تا چی روانی دی، ما چی کم آواز دا دوریاز دی نوریدلی دی ممکن دا اغا سڑی پیدا کم، اوبا لختی کے روانی دی دا ورپسیم دا اوبا پا یو باخچا باندی وردن نشوی، نظم وردن نشوم، او پا اغا باخچا کی یو سڑی دی او اغا سر بیلچی دا چاری دا وسرا دی اوبو تا بس تیار ولار دی، اغا اوبا پا اغا باڑو کی ورپریدی کلا یو باڑی اوبا کئی کلا بلا اوبا دم روی چی دا اغا پٹے پی خڑا کو بشو، اغا پی خپل پٹے سیراب کو ویزا ورنیدی شما و تیستارو رسنم دی، وی اقا نو میرا تواغی چی پا اوریادا کے کم آواز موریدلی و اقا نو میرا تواغشت، ما تاوی دا ما دا نم تا پوستے ولیو کو، ما وی دا کم او بچ ستا دی پٹی ترالی و تا پی او بخورو کو تیار و تا ولاروی، دو بدی او اوریاد دا ما مخی و سرو بیده، دا غی دا بارانو بدی، او اغی اوریاد نمستانو موریدلی دی اوریاد تاوازو چو چه اسق حدیقت فلان، دا فلان کی باخچہ سیراب کا، نستا چه کم نم واقعی دقا نم ما براوریدلی تسکار کے ما تخپل دینو خایا خپل ایمان راتاو خایا خپل عمل راتاو خایا چه اللہ پاک خصوصی تا ورستا لوریاد را پیدا کئی دا غین باران کئی یا غوبستا پٹی ترہ لے گی او تب خپل پٹے او خپل باغ جزیراب کے آغا وی دا دے باغ چه سونا بدنو شدے پدری دے تقسیم کم، یو حصہ خپلو بچو لے یو سا پا بچو پا خزا خورا، یو حصہ واپس پا دے باغ لگو، پا دے باغ چو پا دے پٹی لگو، مزکا پٹی دے زمانہ کی سونا خرچے پی کی، اگر زمانہ کی بم ڈیران و سو تخم وغیرہ خرچے پکی، دے دا مزدور خرچے پی پکی، نو یو ایسا پا بچو یو ایسا پا دے باغ واپس لگوم، یو ایسا دا اللہ پا نم خیرات کو، مسکنانو فقیرانو دوستانو رشتہ دارانو اغیل ورکو، دا غی برکت تے چے اللہ پاک دا خصوصی اوریاز را لیگی
او आवाज ورته د ده دپاره کوي چې د باغچه سیراب کا. ګوره چې ستاسو په خپل مال کې په حلاله طریقه رزق ګټئ، د چا مال نه وهئ. او دویم دا دی چې خیرات او صدقه پکې کوئ او خپل بچو له حلاله ګټئ، حلاله، نو الله به در سره مدد کوي. او شکر وباسئ زما وروڼو. ګورئ دا به نه وایئ چې دا مال خو ما ګټلی دی او دا رزق خو ما ګټلی دی، د الله شکر به ادا کوئ چې کله دې فصل وشوی شکر خدایه دا تا راکړی دی، دې کې زما اسم نشته. دا او په کوم اوبو چې دا فصل سیرابېږي دا اوبه چا پیدا کړي دي؟ الله. افرأیتم ما تحرسون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون. الله وی دا فصل خو کرې ته، اگر چې دا لاس ما در کړي په کوم لاس چې ته تخم نولې، په کوم لاس چې ته په رمبي ګوټ کې دا لاس ما در کړی دی، په کومو سترګو چې ته دې پټي ته او دې فصل ته نظر کې دا ما در کړی دی، او کوم تخم چې په دې پټي کې کرې دا تخم ما در کړی دی. خو زه یاره تا لاس وخوځاو، تا تخم وکره، تا ګوډ وکړه، تا چاري وکړه، نو دا تا وکړل، زه خیر دی، دا د سره منم چې تا وکړل. افرأیتم ما تحرسون. لیکن الله څه وایي؟ اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون. د دې تخم نه دا چې کوم د غنمو بوټی راووت، د جوار د دانې نه چې کوم د جوارو بوټی راووت، دا تا رایستلی او که دا ما رایستلی؟ دا الله رایستلی. فصل تا کاش کا، اگر چې د هغې اسباب ما در کړي دي، خو زه تا فصل وکره. لیکن اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون، دا چې ښکلی غنم پیدا شو، دا ته ورته ګورې او دا هوا پې لګي او دا بمبر لقی او ته یو بمبر له وباسې او هغې کې وشمېرې لکه دې کې خو شپېته اتیا دانې دي، که خیر 20 منه غنم به راله کوي جرم، جوار به م 20 منه کوي، پنبه به م راله دومره کوي، هلکه دا الوګان او دا کچالان او دا سیزونه خو ډېر خشته اعلی دي. د دې تخم نه دا چا رایستلي؟ الله. لو جعلناه اجاجا، الله وی که دا اوبه دله زه ترخی کم ته بیا څه کولی شي؟ او یصبح ماؤکم غورا، او که دا اوبه درله ختمې کم په دا پټو کې او په دا کویانو کې، بیا ته څه کولی شي؟ نو په هر څیز کې به د الله پاک شکر ادا کوئ. دا ولې مونږ ډغرې په ډغرې یو؟ ډېر خلک وایي صاحب ځمکه هم شته، مال هم شته، بر برکت نشته. مونږ د خدای شکر نه ادا کوو. مونږ دا ونه وایو، مونږ وایو دا پټۍ زما د پلار نیکو او د قر نیکو، بس مال را روان دی، دا زما دی او ما پکې خواري کړې ده، دا ما وکړو، ما دا چل وکړو، ما دا ما لفظ وایم، په دې الله خفه کېږي. دا پټۍ ستا نو، دا تا ته د پلار نه پاتې شو. پلار دې دا ځمکه نه وه جوړه کړې، هغه ته د پلار نه پاتې شوه. هغه دا ځمکه نه وه جوړه کړې، زه ورپسې دا ځمکه چا جوړه کړې ده؟ الله پاک. که تا دا ځمکه په پیسو هم واخیستله بل چا نه، نو دا ځمکه تا نه ده جوړه کړې، د دې ځمکې خالق او مالک الله دی. دا تا پې وکړله، ته به تیزې، بیا به دا ځمکه الله ته پاتې کېږي. د دې اصلي وارث رب العالمین دی. شکر به ادا کړي. حضور پاک یو اوږد حدیث دی په بخاري شریف او په نورو کتابونو کې، وی په بني اسرائیلو کې 3 کسان، یو په سر گنجیو ویخته بالکل نو، بل په سترګو ړوندو پیدایشي ړوند، او بل برګي مرضو، لاس او خپې برګو. نو الله په 3 واړو آزمایش کو، نو یو فرشته ورولېږله. چې کوم برګي و نو هغه ته وایي میان څه د ارمان دی، زه دم در باندې اچوم چې خدای دې سم کړي. یاره وروره که دا کار دی او که زما دا شکل برګ بروک دی او زما دا لاسونه خلک را سره یو ځای ډوډۍ نه خوري، کرکه رانه کوي چې دا بیماري به مونږ ته ولګي. خلک را سره ناسته کوي او خم نه ښکارم، هېڅ خبره نشته. لاس یې پراخ کا، خو الله فرشته را لېږلې وه. نو حضور پاک فرمایي فاعطی لونا حسنا، ښکلی شکل خدای ورکړه. چې کم د برګوالي بیماري واته مکمل ختمه شوه او ښه شوه او خشته رنګ او ښکلی شکل وله خدای ورکړه. او بیا ورته یې څه دی وختي څه درکړم، یو مال یاد که چې درکړم،
چې هغې کې د خدای برکت واچوي او مال دې ډېر شي. یو اوښان مې خوښ دی، یو بلر به اوښی وله ورکړه وی هنداوان او دعا یې ورته وکړه الله دې پکې برکت واچوي. بل له ورغې هغه چې په سر باندې گنجي او ویښته پې نو، هلکه څه دې خوښ دي سار باندې دې پړه، زه درته دعا کوم چې الله پاک دله هغه درکړي یاره سر مې گنجی دی کټا دی او خلک ښه نه ښکاري، ټول خلک راته کټا کټا وایي او څوک راته گنجی گنجی کوي. په سر یې وله لاس راښکه هغه وخت سره پې ویښته زرغون شو، خشته ویښته. وی څه دې خوښ دی؟ کم مال دې خوښ دی؟ وی زما غویان خوښ دی. یو بلار به غوی ورکړه وی ها دا واله الله دې پکې برکت واچي. او چې په سترګو نابینه و هغه له ورغې وی څه دې پړه ارمان دی؟ وی دغه سترګې دي نور په څه پړه ارمان دی؟ نظر مې نه لګي او د خدای نه دا غواړم چې خدای پاک دا سترګې راکړي. په سترګې ورته لاس راښکه خدای بینا که. وی کتل دنیا ولیده دا ګورې لوی نعمت دی ښه. دا اکثر بشیر جان ته بشیر جان غم مه کوه. حضور پاک فرمایي چې چا نه مې سترګې واغېسته او ده پې صبر وکړه عوضته منهما الجنه، د دې په بدل کې به دې انسان له جنت ورکړو، مفتو کې جنت دی وګټه. په سترګو یې لاس راښکه سترګې وغړې دی او رڼې ولیده. هلکه څه دې خوښ دی؟ وی زما خو د ګډو چیلو سره شوق دی. یو بلر به ګډی وله ورکړه، زه خدای دې پکې برکت واچوي. اوس چونکې د الله را طرف نه ازمایش و د فرشتې دعا وه نو خدای هغې کې برکت واچو. د هغه یو د اوښانو غټ کنډک جوړ شو، بلا اوښان دی او بچي دی، نوکران خدای ورکړل، غلامان ورکړل، وینځې ورکړل، شی زیات شو. هغه بل له خدای د غواو زبردست کنډک ورکړ، بلا غواګانې دي او پارم دی او د هغې دپاره ګیا ده او نوکران دي او دنیا څیزونه خدای ورکړل. بل له خدای د ګډو چیلو یو لویه رمه ورکړه، هغې بچي راوړل. او د دنیا ګډې چیلې دي او د هغې دپاره ګاړه ده او نوکران دي او ویندې دي او غلامان دي او ځمکې دي. ښه درې واړه خدای مالدار کړل او ښه وله خدای ورکړل. په اقه شکل چې کوم مخکنی شکل یو په هغې غړومبي له ورغې چې هغه کوم برګې و. وی زه راغلی یم د خدای په نوم د نه یو اوښ غواړم، په سفر روان یم، لا بلاغ لی الا بالله ثم بکا، بې د خدای د طاقت نه ستا نه مې کار نه کېږي، نشم رسېدی. نو د خدای په نوم د نه یو اوښ غواړم چې په سفر پې لاړ شم، او د هغې ذات په نوم د نه غواړم چې ته برګې وې خلکو د نه نفرت کو، کم ذات تا له ښکلی شکل او ښایسته رنګ درکړی او د اوښانې درکړی دی، هغې الله په نوم د نه غواړم. هغه ناشکري وکړه. هغه وی څه دې ووې؟ دا زما شکل زه خو د پخوا نه ښکلی خشته وم، لړ دې غلطه کړه بل چا پسې جوړ رالی، او دا مال ماله خدای را کړی دی، دا خو ما ته د پلار نیکه نه پاتې شوی دی، زما پلار زما نیکه قر نیکه ور نیکه دا خو د هغې نه ما ته پاتې شوی دی، او ته ما ته وایې دا تا له خدای پاک مال درکړه. څه ډېرې وړې وی؟ وی تا د نه پېژنم، هغه برګې نه وې، هغه نه وې، زه یې نه زړې شوی، تا د نه پېژنم، ما پورې ټوکې ټقالې کې زما خشته رنګ و ښکلی و بلا مال او بلا دولت. وی ښه که دروغ وی نو خدای دې همغسې که چې مخکې وې، که دروغ وی نو الله دې همغسې که چې مخکې وې، خدای همهقسې که. واپس همهقسې برګ برګ شو او هغه چې څومره مال یې اتې ټول لاړ هلاک شو، برباد شو، تباه شو، هېڅ ورته پاتې نه شي. یو به یو خبره کوې ادا چې د خدای په نوم د نه څوک څه شی وغواړي نو که د سره وي ورکه او که د سره نی نو رټل به نه کې، سپک به نه ګورې انسان ته، هېڅ پته نه لګي چې دا انسان دی او که د انسان په شکل کې پته الله ازمایش کوي او فرشته ده، هېڅ پته نه لګي. کېدای شي فرشته او پتا خدای ازمایش کوي او چې بیا د الله نوم یې درته واغېسته، د الله په نوم را د الله د نوم قیمت قسم په خدای که چا سره پیدا شي تا دې د خدای نوم در مخکې کړه. تر دې حده پورې رسول الله مبارک فرمایي چې یو مرئي نه ډب وباسې او غزار ولا ورکې او هغه درته وایي د خدای خاطر وکړه ما مه وهه، د الله نوم یې واغېش، بس خوله بنده که لاس اوچت که د خدای د نوم احترام.
لیکن مونږ خلک نن د خدای د نوم احترام نه کوو. ښځه به راګیره کي که هغه ورته د دنیا د خدای نوم اخلي ډب نه اوچتی او مقصې درځئ، بلکې په خدای یقین وکړه ما اورېدلي جومات کې ناست یم چې ورته قرآن شریف یې راغشتی دی ښځې خاوند ته هغه یې په کټ کې غورځولی سپکاوی کړی دی زموږ خلک دومره کبر. پرون سار ماته یو ملګري ټیلیفون وکړه پرون سار دا پرونی سارانۍ خبره ده او راته یې مولوي صاحب مهرباني وکړه دا په تقریر کې ووایه وی کریټ مې وسپړده د امرتو ډک کریټ و مې سپړده نو د امرتو په دې ویښ کې که ستاسو خیال نو خلک دا پاڼې ماڼې اچوي چې د امرود پاستي او کچوي او دې سره دوب وخوري نو پاخه شي. وایي چې امرود مې راوویستل نو چې کوم ځای کې پاڼې پرتې وې او ویښ کې نو قرآن شریف روح قرآن شریف چا ټوکړې ټوکړې کړی او پاڼې پاڼې کړی او د امرودو ویښ کې د پاڼو سره هغه ورته غورځولی. وای خدایه مسلمانه ای مسلمانه ډېر زورور یې په خدای زورور یې په خپل سوچ او په خپل فکر کې ته په خدای زورور یې ستا سوچ نشته ستا فکر نشته مال دله راغی دولت دله راغی نشه دله راغله موټرګې دله راغلې بنګله دله راغله خدای سره دشمنی کې کم خدای چې په یو سیکنډ کې دې ختمولی شي لوګي به دې کې دوړه به دې کې ظالمه ګورې په داسې غم به دې اخته کړي چې بیا به د سره علاج نه بچې به د ته راوپرځوي او بیا به یې کله یو هسپتال ته وړې پنډۍ ته یو خوا بل خوا یا خدای پاکه معاف مې کې ډاکټر به علاج نشته کور کې نه ښځه به راته راوغورځوي پلار به راته راوغورځوي مور به راته راوغورځوي مقدمه به راته جوړه کړي دشمني به درته جوړه کړي ستا په وجود به داسې بیماري راولي چې لا علاج به پیسې به لګي او جوړېږي نه بیا به څه کوې څومره مست شو دا خلک کیړی د دوی نه پاتې نه شوی د کیړو په هغه تلي چې ځمکه باندې ږدي او په سوټو یې ږدي او د پاسه پې ګرځي په هغې د خدای او د پیغمبر نه دا خو به موږ دا ووایو چې دا هغه ظالمان کوي چې کم نه خدای مني نه رسول مني لیکن ته خو مسلمان یې صاحب د دې ملک باشنده ته قرآن شریف شلی او ټوکړې ټوکړې کې قرآن شریف او د ردی په شانتې امرودو ته لاندې د خدای قرآن ولچي نو ابو جهل ته خدای پاک 14 کاله صبر کړی 14 کاله چې د پیغمبر مبارک په شا د ابو جهل په وینا باندې پیروان او لرې واچولی شو نو 14 کاله ورته الله صبر وکړ نو په بدر کې رونیو نو بیا هېڅوک نو چې بچ کړی نو امیه ته چې بلال سره به یې ظلمونه کول نو 14 کاله خدای پاک صبر وکړ نو په بدر کې رونیو نو بیا د خلاصي څوک نو قارون د موسی علیه السلام سره ظلم کو او زیاتې یې کو موسی علیه السلام یې بدنامه نو په خدای چې ځمکې راخ که او بیا څوک ونه چې د هغه ځمکې نه یې بچ کړي او حضور پاک فرمایي تر اوسه پورې په پونده تاویږي او لاندې روان دی او ما هغه ځای په مصر کې لیدلی دی چې کوم ځای قارون غرق شوی دی چې په هغې کې ترخې اوبه راوتې دي د دریاب ترخې اوبه پې نن هم د پاسه ولاړ دی هغه خدای چې په یو ماشي نمرود رونیو یو ماشي پس پیمه کې وردن نشو د ماشي د لاسه خدای پاک هلاک کړ هغه نمرود چې ځان ته غټ خدای وي هغه الله چې فرعون د لکونو لښکر سره په بحر قلزم کې غرق او تباه کړ ما هغه طرف لیدلی دی هغه ځای ما لیدلی ته د دغه خدای سره مقابله کې اوس چې دا مخکې کورونا تېره شوه څومره خلک یې راوپرځو ټیک ټاک او کورونا نن دلته جنازه او سبا هلته جنازه او بل هلته جنازه په ډینګي ماشي باندې څومره مخلوق خدای پاک مړه کړل او که در باندې بله فت راولي نو خدای سره به څه وکړي د خدای مقابله نشي کولی ان بطش ربک لشدید د خدای پکړ ډېر مضبوط دی د شپې به ودې په 2 بجې او په 12 بجې خو که د ځمکې له یو جړق ورکړه او یو زلزله یې پرې راوسته قسم په خدای ارس تاله واله او برباد څومره په مونږ کې کبر پیدا شوی دې پیسې مونږ کم ځای ته ورسو مړه ورکه که دا پیسه ډېره چې تو وګټې هغه به خورې چې کومه دله مقرر ده زما دې په خدای قسم یې که د هغې نه زیاته وخورې هغه باغ غوندې چې کم دله مقرر ده هغه کوټه کې به اوسېږي چې کم کې دله مقرر ده وګټه پیسې په کروړونو په اربونو کا نو خو په بینک کې پرتې دي یا ستا او یا پردی پرتې تم د پردو نه هم لاړی او د خپلو نه هم لاړی هلته کې د بینک کې شرانې اړی راړی په ګوتو شمېرې ستا پیسه پیسه ده ما سره دولت ډېر دی به ټیک ته بینک کې پروت دی که نه
بینکستان ده پردیم ده خوري باغه چې د دوه ډوړو نه زیات ته یوې نه چې څوک خوري دوه نشي خوړی او چې دوه خوري درې نشي خوړی او چې درې خوري څلور نشي خوړی دغه نه خوره زیات همدغه جامې باغ غوندې او چې څونه مال زیاتېږي که نه د پښتنو متل د چرګې درته نه وایم خو چې څومره مال زیاتېږي نو هغه مره سړي کې شوموالی هم زیاتېږي مونږ په کم طرف مونږ لاړو خدای زمونږ نه پاتې نه شو په خدای یقین وکړه مونږ ته داسې مسایل راځي مخکې ورځو کې هم چا ټیلیفون وکړه یاره جي ښځې سره مې جګړه ځان یې یاد نه کړه بل څوک یاد کړي یو سړی دی او ښځې سره یې جګړه وه نو زه ورته وایم ما سره هغه میلاو کړه چې زه یاره بس وي ته ماله جواب راکړه نو خو مې ویرس په تا کې چینجې پروت دی او تا کړي دي که خبره تا د خولې نه ایستې نو بل یاد دی زه بس وي ټیک ده جي ما پرس کا پرز نه رښتیا خبره ښه او ټیک ته ښځې سره مې جګړه کوله د خولې نه مې د کفر الفاظ وتې زه څوک یم اوس څوک خدای ته کنځل کوي یو خو په ښځو مونږ ډېر نران یو په معمولي خبره بس ښځې باندې مونږ نران یو نه راګیرې کو وې وو وې ټکو بیخ ورلو بس واره ته مینتونه کوي چې خدای خاطر وکړه مونږ خدای بیا نه منو قرآن شریف راوالو په کټ کې وغورځاره له قرآن راوالي مونږ په کټ دومره ته زورور یې مړه ته دومره زیاتې کې ته دومره زورور یې ته خپله لور خور نه لرې که ستا لور څوک دربی او ستا خور څوک دربی ته خفه کېږي که نه ظالمه دا هم د چا لور خور ده که نه په څومره تکلیف یې لویه کړې ده د خپلو ماشومانو لوڼو ته وګورئ په خدای په مونږ خو ډېرې زیاتې ګرانې دي په څومره تکلیف یې لویی لویی لوبی 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 او چې پیغله شي پیسې ورسره کړي جهیز وله والي نو تا ته یې د عزت په شکل کې در واده کړي نو ته دومره نشی چې په ځان بیا نه پوهېږې درزه 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 غوربی ظلم به نه کوې ښځو سره هم کم ظلم وکړه دنیا کې به هم د نه خدای د هغې تپوس کوي بدل به د نه اخلي په قیامت کې به هم د نه خدای د هغې تپوس کوي زیاتې به نه ښځو له هم نري په کار چې خپلو خاوندانو سره زیاتې وکړي خاوند ته په ښه سترګه ګوري او د عزت په شکل کې ورته ګوري خو مونږ کې مستي ډېره زیاته د انتهایي لویه مستي مونږ ګیرې پورې خاندو پټکي پورې خاندو تبلیغ پورې خاندو تسبو پورې خاندو یو سړي نه مې واورېدل تسبو ته یې څه وی سپیا کې په مزي کې چولي سپیا کې د سسبو دانو ته سپیا کې وی لکه خدای پې ظالمه په تسبو خلک څه وی الله الله پې وی لا اله الا الله پې وی مونږ څومره مست شو مست د خدای د نوم به لحاظ ساتئ رسول الله مبارک فرمایي چې مرئې وې وینځوې او راته وایي چې الله دپاره بس لاس دې اوچت کا د خدای نوم یې واخېست د خدای د نوم لحاظ وکړه بس یو سړی یو زنانه وه د هغې یو ماشوم چتروک شوی یو زوی یو چتروان کار یو بس د مور نه تښتېدلی او مور نامور به ورپسې جړل بچې خوږ یې ډېر جړل به خدای زما بچې زما بچې زما بچې به کم دی هغه زمانه کې به دا ماشومان خلکو تختول او غلامان به یې جوړ کړل په بازار کې به یې خرڅول زما بچې به کم ځي زه به کم ځای خپل بچي پسې ګرځمه نور ته به ولاړي که باران ته به ولاړي که د چا مزدوري به کوي کټ کې به پروت وي ناجوړه به یې جوړ به زما بچې څه شو نو یو سړی په لاره تېرېده اواز یې وکړه سوال یې وکړه د خدای په نوم خیر راوړه دې زنانه سره اسم نو دغه وخت کې دې زنانه سره یوان وړی و یوان وړی او سوالګري وی وږیم د خدای په نوم راکې هغه نوړی دې زنانه خولې ته اوچته کړې وه خو چې د سوالګري نوم یې واغېست واورېده نو زر یې هغه نوړی د خولې نه واپس کړو پلیټ کې کېښوده او سوالګري له په منډه یوړه ها رورې دقه یو نوړی ده ما خو خوړه خو ته زما نه زیات اوږې زما ګزاره کېږي دا واخله تا د خدای په نوم اواز وکړه خو یارورې زما بچې ما نه چې ته تښتېدلې دې پته نشته چې انور ته به منډې وي او که سوري ته وي او که باد ته وي باران کې وي که کور وي لږ د خدای په نوم سوال وکړه چې ما له خپل بچې الله راوړ څه وخت کې دا زوی راغې مور له مور ورته خوشحاله و ځان ته یې راترغاړه بس نو مور ته یې ورځ تپوس وکړه بچې ته کوم خوا تللی وې او داسې څه دې ولیدل په دې دنیا کې چې ما نه تښتېدلی وې وی مور یو ناشنا شی مې یو ځل ولیدل درته وی و یو ځنګل کې بیابان کې روان وم یو زمري را باندې راغروالی ما یې زه یا ویړی ځکه شرمه خو زمري خو په یو پنجه ته دی ووایي بربادۍ دی ما یې زه یا ویړی چې زمري څنګه راغرواله نو زه کېناستم
او دا زمري دومره په مضبوط ټوپ او دومره په مضبوط ټوپ چې دې زمانه یو کلف شو چې بل طرف ته ودانګل هغې طرف ته او یو غیبي سړی دې وخت کې الله را پیښ کړ هغه ورمنډه کې په دې زمري باندې او زمري یې په نیزه باندې او زمري یو غرب نارې کړی او تښتېده او هغې سړي اواز وکړ چې کوم غیبي سړی راغی او زه یې د هغه زمري نه خلاص کړم نو هغه یو اواز وکړ وی لقمتن بلقمتن نوړی د نوړی په بدل کې راله نوړی د نوړی په بدل وی مورې دا ناشنا خدای زمري نه هم خلاص کړم غیبي سړی راغی وی بچې سر وزوه وی پلانکی وز وی څه ټیم و وی پلانکی ټیم وی ټیک خبره دې لیدلې ده وی دقه وخت کې یو سړي سوال وکړ او ما د خولې نه نوړی راوویسته یو نوړی هغه له مې ورکړه نو خدای پاک د زمري د خولې نه نوړی بچ کړه او ما له د زوی په شکل کې راکړل لقمتن بلقمتن نوړی د نوړی په بدل سوالګرې د نه سوال وکړي رسول الله مبارک عایشه بیبي فرمایي دا عایشه بیبي حضور پاک ته دا واقع وی بخاري شریف کې راځي وی یو ښځې اواز وکړو دوه لوڼه مې ورسره دوه لوڼه دي ورسره اواز یې وکړه خیر راوړی خدای مو بخه عایشه بیبي حضور پاک ته وی د الله رسوله ما سره دغه وخت کې یوه کجوره وه یوه کجوره بل څه نو وی امې واغېسته ښځې له مې ورکړه ښځې په میند نیمه کړه نیمه یو لور له ورکړه نیمه بل لور له ورکړه په خپله اسم ونه خوړه او پاسېده یو کجوره وه هغه یې ورکړه عایشه بیبي فرمایي حضور پاک فرماین من ابتلیا بشیء من هذه البنات آی های کما ښځه چې په لوڼو باندې مبتلا شوه یوه لور یو که دوه لور او احسن او ښه صحبت ولو کي او ښې وپالې او ښه تربیت ولو کي نو د قیامت په ورځ به د خدای په دربار کې هغې له زه سفارش او ګوی کوم بلکې یو روایت کې راځي الله به دې له د دې لور په برکت جنت ورکړي جنت نام د بخاري روایت یو کجوره ده او بل له یې ورکړه ممکناً خیر خیرات نشته خفه کېږي صدقه نشته خیر خیرات نشته نه جومات لشته نه مدرسې لشته نه غریب لشته نه کونډې لشته د خدای نوم خو دې زر کره ته مونږ ته خلک وایي د خدای د نوم احترام په مونږ کې نشته نن سبا سوالګرې چې کله هم د نرونو سوال وکړي یو خبره درته کوم بعضې داسې سوالګرې دي چې هغه عادي سوالګرې دي بعضې جینکۍ په دې بازارونو کې ښکلی شکل والا ګرځي او د موټر شیشې به راته ډبوي او سوال به دنه کوي په زور یې دنه غواړي او د ګناه دعوت خلکو له ورکوي هغې مقصد سوال نه هغې به راته خاندي مسکا مسکی به راته کېږي او د ګناه دعوت به در کوي د هغې جدا مقصدي داسې جینکۍ چې دا پیغلې په بازارونو کې ګرځي یو نه غواړي بل نه دي له مو ورکوي راټی هم ما خو مو ورکوي مو ورکوي نن سبا ډېر واړه ماشومان د سوال دپاره په مارکیټونو په بازارونو کې ګرځي مور ورته هلته لرې ناست دی پلار ورته هلته لرې ناست دي دا نه دي په کار زه خو اکثر دې خلکو ته یم چې د مدرسې او د جومات دپاره غواړي بېشکه ورکوه خو چې دا کم سوزکي ګرځئ که نه او دا لوډ سپیکر یې پرې تړلي او چا دا موټرو باندې لوډ سپیکر یې تړلي رټی مه خو چې دې له بلکل ورنه کې دا ځان له خوري ټولې دا جومات بدنامۍ دا مدرسه بدنامۍ دا د مدرسې او د جومات د بدنامۍ ذریعه نو که درته پته چې دا کاروباري انسان دی د کار هم دا سوال دی که درته پته چې دا جنۍ ده او دا د سوال په آل کې راځي او خپله حیا خرڅوي مه ورکوه خو رټل هم مه کوه اما السائل فلا تنهر رټل مه کوه او که غریب انسان چې څه در سره او خپل وس دې وي ورکوه د دې په بدل کې به الله تعالی خیر او برکت درکوي نو خبره مې وروڼو دې پورې کوله چې هغه ورته یې وی چې څنګه مخکې وې که ته دروغجن یې خدای دې هغسې که چې څنګه مخکې وې هغسې واپس برګې شو ټول مال یې هلاک بل له ورغی وی زه راغلی یم په سفر ځمه او اسم را سره نشته
او د خدای په نوم یو غوی یا غوا دنه غواړم چې زه په سفر کې ورپې لاړ شم. وی حقونه ډېر دي، چلو ما خلیر د دنیا حقونه دي. وی د الله په نوم دنه غواړم. وی بلا حقونه دي دا. وی ته هغه نه وې چې سر دې ګنجو او خدای پاک دله ښکلې ویښته درکړل، او غریب او فقیر وي خدای پاک دله غواګانې درکړې. لرې شه مړه، سر مې ګنجو، زما خدا ویښته پیدایشي خشته ویښته دي دا ښکلې، او دا ماله خو زه غریب وم. انما ورثت کابرا عن کابرین، دا خو د پلار نیکه قر نیکه نه ماته دا مال پاتې. دروغ وی شکر یې دا نه وی خدای دې هم اقسې کا که دروغ وی چې څنګه مخکې وی اقسې واپس کټا ګنجې شو، مال یې ټول لاړ برباد شو. چې کوم ړوند خدای جوړ کړی و هغه له راغی. وی زه راغلی یم په سفر ځم، بغیر د خدای نه استانه مې بله چاره نشته، یو ګډ چیلې دنه غواړم چې زه ځان د سفر څه کرایه سامان برابر کړم، او په هغه ذات دنه غواړم چې تړون وی او خدای پاک دله سترګې درکړې. او ته څه وایي؟ بېشک زه په سترګو ړوند وم، ما له الله سترګې راکړې دي. ورته خدای شکر یې ده. او زه ډېر غریب او لاچار وم او دا مال خدای راکړی، زما هېڅ هم نه دي، هېڅ پوټې کړاو کې دې ناچوم، په تکلیف کې دې ناچوم، چې څومره مال دې خوښ د خدای په نوم وړه. ما سره خدای ډېر ښه کړي دي. سترګې خو لوی نعمت دی ماله خدای راکړه، او مال هم د خدای لوی نعمت دی ماله راکړه. پوټې دې نه کړم، شابه چې څه دې خوښي نن وړه دغه مخامخ. فرشته ورته وي مبارک دې شه، زما ګډ چیلې نه دی پکار، خو د الله د طرف نه تاسو درې واړو باندې آزمایش او امتحان وشو، د هغوی نه الله خفه شو، تا نه راضي دی، تا نه خوشحاله دی. حلال مال او د حلال مال شکریا، شکر ادا که د حلال مال. ته ګوره چې خدای دله بدل درکوي او که الله دله بدل نه درکوي. الله چاته قسم په خدای چې د خدای نه غیرتي ذات بل نشته. رسول الله فرمایي انا اغیر منکم والله اغیر مني، وی ستاسو نه زه غیرتي، الله زما نه غیرتي دی. هسې زما وروڼو غیرتي سړی د چا بدل په ځان پرېږدي نه، نو الله به پردی بدل څنګه پرېږدي؟ خو د خدای شکر ادا کوئ. جامه چې کله م زړه شوه، دونه یې مه زړوئ چې ټوکړې ورته اچوئ، خو چې جامه کله م زړه شوه بل غریب له یې ورکړه، نوې شی واچوئ. ساپیانې ماپیانې ته مه جوړوه، غریبانانو له ورکړه چې فایده شي. بوټان او کیړی دې زړې شوې، بس بل غریب له ورکړه چې د غریب به ترې فایده واخلي. او که وس دې کېږي نو چې ځان له جامې جوړې اخلي، د خپل ګاونډي بچو له مواله، چې خپلې بیبي له جامې اخلي، د خپل ګاونډي ښځر د هغې غریبې بني په اوړي ژمې کې هغې له واله، چې ځان له 2 روړې وروړئ نو یو دړی او 2 کیلو د خپل ګاونډي غریب بچي له راوړه. تاسو دا شی شروع کړئ چې تاسو د رزق او د برکت په خوند پوهېږئ او که نه پوهېږئ. موږ منډې وو په زور کوشش کوو، یاره جي تکلیف دی او بیماري ده او دوا وظیفه، حلال وګټئ، د خدای په نوم ورکړه وکړئ. شکریه د خدای د مال ادا کې په خدای چې د دې نه بهترین دم بل نشته، د دې نه بهترینه وظیفه بله نشته. شته وظیفې هم شته خو د دې نه بهترین شی بل نشته. شکر ادا کړئ، حلاله وګټئ او د خدای په نوم پکې ورکړئ، د دې نه بهترین شی بل نشته. ما یو ځل په دې دغه باندې په دې نیټ کې یو شی مې د مخې ته راغی، کته مې یو هلک په لاره باندې روانو او ګرمي وه، سخته ګرمي وه، دا مخې د دې ګرمۍ د وجې داسې تک سور و او د اوړي غرمه ده او په لاره ته یو بوډۍ دروازه کې ولاړه وه او د هلک هغه بوډۍ ته ودرېده، وایي ډېر زیات تږې یم. بوډۍ چې ورته وکتل پې شوه، هله بچې دې سوري ته شه. سوري ته یې دننه کړله او د اوبو په ځای هغې بوډۍ یو ګیلاس پی راواغېشتل او دې هلک لی ورکړه، دا پی وڅښه. پی وڅښل، دمې که هغه هلک لا یو بوډۍ و بوډۍ یو ګګنې ووې وې چې دا موږ ته نشته، یو اوبه مو به یې ورکړې وې. ګوره ښې ورسره وکړه. ډېره موده پس چې ته دا بوډۍ یوازې اوسېده، دې ته چې ته د زړه ټیک وشو، بېهوشه شوه. ګاونډیانو یوړه هسپتال ته، هسپتال کې بېهوشه وه، اپریشن یې وشو
ټیک شوه چې کله اپریشن اسپتال کې پرته نه سوچېدو چې چېرته چا به راوړې مو خیراتي اسپتال به چې کله ټیک شوه او دا روانه شوه هغه چې کوم ریسپشن ورته وایي هغه خلک چې راځي هغه استقبالیه هغې وله غټ دونه کاغذونه راوړل چې بوډۍ ستا ډسچارج سلیپ دا واخله او ته بس جوړه شو ځه خپل کور ته ده ورته یې وی په تا دومره خرچه راغلی ده لکونه روپۍ خرچه راغلی وه دومره لکه در باندې خرچه راغلی ده بوډۍ په سر مخ راوکېښودل زه خرچه نه کوم ځای نه ورکم زما خو په ویړه دنیا کې اړو څوک شته دی نه ما سره پیسې کم دي خدای دې هغه خلک تباه کړي چې د اسپتال ته بس مړه به هم که نه زه سره پاره اسپتال ته راوړم او زما علاج هم کو بس هغې پیسې زه له کم ځای نه پیسې راوړم او چغو باندې سر کړه چې مړه به هم او دا پیسې د کم ځای نه راوړم کم ځای نه هغه اسپتال والا ورته وایي ته لږ ترورې صبر وکړه که نه چغې سله وې دا خرچه په تا دا دومره لکه راغلې ده خو لاندې ته وګوره نو لاندې لیکلي و پیډ چې دا خرچه جمع شوې ده دا ستا په دی بل چا ورکړي دي ولې چغې وې بس خدای جوړه کړې پیسې بل چا ورکړي دي وی چا ورکړي دي ما دا پیسې وی نه یو خبر خو ستا پیسې چا جمع کړي دي نه نو څه نوم خو به یې لیکلي که نه وی لاندې وګوره یو جمله یې ورسره لیکلې ده لاندې ورسره لیکلي و چې thanks for a glass of milk چې ستا د یو ګیلاس د پیو شکریه ستا د یو ګیلاس د پیو شکریه دا بوډۍ هغه هلک چې پی راوړو هغه چېته دا داروګان په ډاکټرانو ګرځوي که نه نن سبا څه ورته ویې لکه میډیکل ریپو هغه ځان له چېته هغې نه تلې د اسپتال جوړ کړی دی د زړونو اسپتال دقه ښځې باندې چې هارټ اټیک وشو راویړه دی په موقع موجود چې ویې کتل وایي دا خو هغه بوډۍ وه چې ما له یې ګیلاس پی را کړي و هله فوراً د دې فري اپریشن وکړې مفتو کې والا اپریشن وکړو لاندې ولیکل چې د هغه ګیلاس د پیو بدل خیر و خلاص قسم په خدای که په دنیا کې درته خدای بدل پرېږدي نو چې دنیا کې نه پرېږدي نو په آخرت کې به درته کوم ځای پرېږدي خو مونږه توبه وباسه مونږ چې جومات کې د بل آواز وشي او خدای مو بخښه بل راغلی نو په هغه شپه څوک جومات ته نه راځي او که راشي نو سټ به وګري غلی به وځي او که ګیر شو بوډا بابا نو د جیب نه به 50 نوټ راوباسي نو 20 ځله خو به هغه 50 ته ګوري چې دا 500 دی او که دا 50 20 ځله کله یو طرف راړی او کله هغه الیف طرف راړی د نوټ او کله د نوټ هغه بې طرف راړی نو بیا بل چاته ورکړي بچی دا وګوره دا 100 روپو نوټ دی نو په سترګو خو برغ نه ښه ده ته پته ده چې دا 50 نوټ دی هغه ته وي ته وګوره چې دا د 100 نوټ دی او ته وي بابا د 50 دی هغه نوټ دومره په لاس کې خولې شوي که نه چې جاړي هغه نوټ غریب چې بابا یا مې د صادر کې ور واچوه یا مې جیب ته ومنډه زه خو دې وجړولم پیسه هم نه ډکېږي زه نه وایم زما وروڼو رسول الله مبارک فرمایي وی انسان بوډا کېږي 2 څیزونه یې زیاتېږي دا ځوانېږي وایي انسان بوډا کېږي 2 څیزونه ځوانېږي یو حرص په مال باندې چې مال مې دی ډېر یو حرص په عمر کې عمر مې دی ډېر دا د خدای شان دی ګنې ځکه درته یو بوډا سړي ته یو بوډۍ ښځې ته ته ادې ووایې زه په خپل یو ځل پخوا سوزکي ته وختم هغه وخت کې مې ګیره تکه توره وه صاحبه بوډا نه ومه تکه توره ګیره مې چې سوزکي ته وختم یو بوډۍ ښځه له سوزکي په دې سیټ په دې سر کې ناسته وه داسې بوډۍ وه چې دا سر یې تک سپین و او ملی را کونډه وه او دقسې ځان ته مخې ته چوکه نیولې وه په هغه چوکه وه داسې ما ته یې وکتل ماما مخکې ده یاره چې وایي ماما مخکې ده که نه داسې اور را باندې بل شو چې زه ستا مامې ما ورته ویې ترورې یعنې ادې مې ته ما ته وګوره ستا د نوسي په ځای یم ته دومره مشره او ته ما ته ماما وې مې تا ته اوس هم ځان کچه تیکه ښکاري هغې دونه خندل چې د هغې غریبې نه بیا خندا نه تله نو چې ښه بوډا میدان ته ګورې بوډا نه وای او چې ښه بوډۍ میدان ته بوډۍ نه وای دا د رسول الله مبارک خبره ده بنیاد دا دی زما وروڼو حلال مال ګټئ حلال حرام مه ګټئ کوم رزق چې تاله مقرر دی حقه دی د هغې نه زیات نشي کېدی زه به تاسو یو لنډی مثال درکړم یو ځای کې چینه ده او تاله خدای پیدا کړې ده اوبو دپاره یو لار د ډیران ده او یو پاکه ده
اوس که ته په پاکه لار کې ورته لښتې وباسې نو د اوبه به دله صفه او پاکې راځي، او که ته په ډیران په لاره کې ورته لښتې وباسې نو اوبه به دله څخه او ګنده راځي. دقه مثال چې کوم شی مقرر دی ښه بھائی بس طلب د حلالو کې هر یو پیغمبر ته رب العالمین په خپله زمانه کې هم دقه اعلان کړی دی یا ایها الرسل ای پیغمبرانو کلو من الطیبات. د ټولو نه اول حکم دا دی چې حلاله وخورئ، حلاله واغوندئ واعملوا صالحا. او رسول الله مبارک فرمای وی داسې یو سړی وی چې ابه غبارالود په وجود به دوړی لوتی، سر به ببري او مسافر وی، او الله ته به سوال کوي یا رب یا رب یا رب، اے ربا اے ربا اے ربا، ومطعمه حرام، خوراک حرام، مشربه حرام، د خوراک سکاک ارس حرام، وغذیه بالحرام، ډوډۍ ورته د حرامو ده، فانا یستجاب له، د دعا کوم ځای قبلیږي. وایي د خدای ته چغې یا رب دعا نه قبلیږي، سړی حرامخور. نو حلاله طلب کې یا دویم به څه کوئ؟ د الله شکر ادا کوئ. په دې باندې خو ټول دوستان عمل وکړئ، په دې شکر به راته انشاءالله یو وخت کې بیانم وکړم مستقل، چې د خپل بچي ته دې وکتل وی الحمدلله، مال ته دې وکتل وی الحمدلله، کور ته دې وکتل، موټر ته وختې وی الحمدلله، خدای شکر ادا کړئ. او دریم په خپل مال کې صدقه ورکوئ، په دې مه یریږئ، په صدقه مال کمیږي نه او مال پې زیاتېږي. دعا کوئ چې خدای زموږ د حلالو پراخه روزي نصیب کړي.